سلور غنټه نه ولاړې ما مړه دا د څه کوي دا غټه ایجنسی ده د امداد سره نوم دی و شرم مړه بس دغه خبره چې تاسو اسه مغلې او به د کاغل په نوم مشهور ته په ویزټ راغله سعودي ته بځې کنه او چې سعودي ته زم او تکلیف خوري خو نه څه خبره نشته استاد شان ځوانانی او استاد شان نوجوانانی نو اس تکلیف هم نه وي ان شاء الله موږ در سره یو دلته کې 20-22 کسان داسې ولید چې هغه د ایجنټانو ایجنسیانو ورله پیسې ورکړي ټرول ایجنسیانو ولا چې وای دا ویسه ولته به زمون کسان تاسو د پیسې واخلي نو هغه خلک چې کوم ډیپورت شو ورسې فایې په تحویل کې دي هغه بوتله هغه انویسټیګیشن شروع دوی طرف له کرنټینه مطلب یا به سعودي عرب ها سعودي عرب ته بدل ترې سوکشته راځي در پسې که خیری نه دلته څوک نشته ها دا سوای نو ولته دا زتا ستوري یو منټ ښه دا کیمرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو تاسو ورو عارف خان یوسف زئی او زلبیا تاسو سره ملګرو د رسول خیمه ایرپورټ ته او دا تاسو بلیدې شي زما شاته د دنیا خلک چې په پوره فلایټ کې صرف د سعودي عرب کسان دي نو دا دوبای ته راغلي دي په ویزټ باندې زموږ ملمانه دي د سعودي عرب ملګری ټول چې څومره هم دي انو دیله خدمت وکي دا مسافر مونږ سره سټې وکي او موږ سره به ان شاء الله پاتې کیږي د دوبای خلکو سره نو د خدمت وکي د لټیم ورکي ځکه د ډیر زیات ځپلي شوی دي او ډیر په تکلیف سره دلته کې را رسیدلي دي بیګا د شپې د خلک یو بجا راوتی دي د خپل کورونو نه او دا تقریبا ډیر غټ سفر دی او بس سفر به وته وځکه چې یو بجا راوتی دي دا اوس شپږ بجې دي په ټیم باندې دا فلایټ راورسېدو نو ملګرو د دې ډېر زیات خدمت کوي د کسانو سره پکې څه خبرې کول غواړم تاسو ته ورول غواړم ملګرو السلام علیکم زه د تنګي د نیر د غاړې احمد آباد مزي او زه یاره د نیاز صاحب چې دی نو محمد سهیل نوم یې دی او دوی یاره دومره ما سره دوکه وکړله چې زه ما ته د هوټل لیکلی دی غلط نوم یې ورکړی دی پوه شوې که نه دلته کې څلور غنټې نه ولاړې ما مړه دا داسې څوک کوي دا غټه ایجنسي دی د امداد سره نوم دی و شرم مړه بس دغه خبره چې تاسو اسه مغلې او به د کاغل په نوم مشهور ته په ویزټ راغله سعودي ته بځې کنه او چې سعودي ته زم 15 ورځې مې سټې و او دا د راغلې مو ته کړی هوټل کې در سره دوکه کړی دا محمد سهیل نوم دی محمد سهیل نوم دی دا د مټه دی د مټه دی ایجنسی کوم ځای ده او ایجنسی هم د مټه کې ده دا ډېرې شپ قدر کې ډېرې شپ قدر کې ملګرو دا ویډیو وایرل کوي چې څومره هم فیک خلک دي څومره هم دوکي کوي خلکو سره پوه دا مسافر دي د دوبای ته راغلي دي په ویزټ باندې او سعودي عرب ته روان دي دلته کې 15 ورځې تیري او د 1 لک روپۍ د نسیوا غستې دي هوټل ولا کړي دوکي ور سره کړي ویډیو وایرل کوي چې دا غي ته پته ولګي ډیره مننه السلام علیکم ورجانه څنګه خیر دی الحمدلله تاسو خیر مسله دی الله حل کړه د خیره ان شاء الله برابر الله حل کړه صحیح او تکلیف خوري خو نه څه خبره نشته استاد شان ځوانانی او استاد شان نوجوانانی نو اس تکلیف هم نه وي ان شاء الله موږ در سره یو دلته کې ماشاء الله موږ ته برابر پرامن خلک را سره ملاو شو تاسو غونډه خلک را سره نو موږ څه ټینشن نشته په ویزټ راغله دوبای نه بیا سعودي ته ځي کنه او جی او د پاکستان راغله ما دوبای ته په ویزټ باندې او د دوبای نه بیا زما سعودي عرب ته خیر صحیح ان شاء الله زمون پوره ملګرتیا پوره ملاتړ به تاسو ټول مسافر سره ان شاء الله او چې نورم څه خدمت نه تابعدار ان شاء الله وایو به تابعدار ډیر مننه
السلام علیکم رور جان. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیریت دی الحمدلله. تاسو وایي څنګه یې؟ خیر. بالکل. د کوم ځای د زه خو جی د تربیله ډیم یم. ها. دلته پاتې کېږو صحیح. او روان یم سعودي عرب ته. سعودي عرب ته. دلته به 15 ورځې دلته 15 ورځې کرنټاین کوم ان شاء الله. حالات سفر هم په خیر سره سفرم خو په خیر وشو، خو بس زه خپل پاکستانی قوم ته یو خبره کول غواړم چې څوک درله د سعودي دپاره دوبۍ دپاره لکه د هر ځای دپاره تاسو له څه درکړي چېرته ولویسی نو د چا څه سامان مه راوړئ. ځکه نن چې کوم دی ما یو 20-22 کسان داسې ولیده چې هغو د ایجنټانو ایجنسیانو ورله پیسې ورکړې وې، ټرول ایجنسیانو والا چې وایي دا ویسی ولته به زمونږ کسان ستاسو نه دا پیسې واخلي. نو هغه خلک چې کوم دی ډیپورټ شو وروسته FIA په تحویل کې دي هغه یې بوتله هغو انویسټیګیشن شروع نو چا ورته دا موږ له ایجنسۍ راکړي موږ خو پته نشته دی وایي دلته به کس راشي. نو زه تاسو دا خواست کوم چې کم از کم د خلکو نه پیسې مه راوړئ، ځان ته هم نقصان جوړ کړئ، د ملک دپاره هم دا نقصان خبره ده او دا شرمندګۍ خبره ده او ستاسو به نقصان وشي په فیملی کې په هر ځای کې. نو مهرباني وکړئ، خپل ځان رحم وکړئ، هر څه چیک کوئ او ښاد او آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. بس دا ده چې فلایټ لږ لیټ شو خو سیرن ایرلاین تاسو ډېر دغه کوئ ځکه چې ډېر بهترین جهاز زما پکې پیله ایکسپیرینس او ډېر بهترین جهاز دی او کھانا یې هم ښه وه، نور عمله یې هم ښه وه او په هر لحاظ باندې. نو بس تاسو خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او سرجي چې کوم دی پیج لایک کړئ تاسو او همیشه چې کوم دی تاسو دغه کوئ د دوی پیج لایک کوئ نو دوی به خوشحالي ستاسو دپاره ښې ښې ویډیوګانې راوړي او ډېره مهرباني یاست. ډېره مننه. السلام علیکم. څنګه یې روزانه؟ ټیک ټاک. طبیعت کې ښه دی. د کوم ځای؟ پاکستان کې ډېر ښه د ډېرې سعودي عرب ته به ځې که نه د دې ځای کرنټینه ده؟ ښه 15 ورځې به دلته تېرې او بیا به کښېږي. ښه په خیر سره سفر وشو نو څوک ملګري در پسې راځي؟ ښه صحیح زموږ لایک چې سي نو تابعدار. اوکې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څه پیغام ورکوې نور ملګرو ته د دوبۍ د سعودي عرب؟ الله به خیر کړي انشاءالله. اسلام مو کوي، الله به خیر کړي. ډېره مننه. السلام علیکم رور جانه. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ ټیک ټاک. ډېر د شکر. د کوم ځای د خیره؟ د پېښور. د پېښور. ملګري دلته کې په ویزټ رالې سعودي ته به ځې بیا؟ سعودي عرب. ښه نو 15 ورځې به دلته کې تېرې ښه په خیر سره رالې څه تکلیف؟ ښه مزیدار ښه پسې. دلته یې څوک شته چې څوک راغلي دي در پسې؟ بس ملګری ده خو بس په انتظار کړي یو. راځي به انشاءالله. زموږ دعاګانې در سره وي که زموږ لایق څه خدمت وي نو تابعدار یو ملګري. د UAE ټول ملګري د دې خلکو ډېر زیات خدمت وکوي او دوی له لاس ورکوي او دوی سره مدد وکوي. ډېره مننه روجان. السلام علیکم امیر صاحب څنګه یې؟ ټیک ټاک. دا ماسک لږ کته که چې ونیوي امیر صاحب د خیره سره د کوم ځای؟ ممن د ایجنسۍ او د خیره د پاکستان نه رالې په ویزټ باندې؟ ښه سعودي ته به ځئ؟ په خیر سره راورسېدئ؟ په لاره کې څه تکلیف؟ دلته څوک شته راځي به در پسې؟ انشاءالله او قسم کس ته هم ویلي دي؟ ښه زموږ لایق که څه خدمت دی تابعدار یو. د UAE ټول ملګري واورئ چې د سعودي عرب نه چې کوم زموږ مېلمانه را روان دي نو دوی سره به هیلپ کوي، دوی سره به مدد کوي او دوی سره به ملاتړ کوي. ډېره مننه امیر صاحب. السلام علیکم روجان. څنګه چل دی؟ ښه ټیک ټاک. د کوم ځای د خیره؟ ډېر زیات خلک راغلي دي فلایټ کې ټول د سعودي والا دي تقریبا. ښه تاسو بس بېګا څه ټایم راوتي؟ موږ ساعه غرمه راغلي. ښه نه د خپل کور نه څو بجې راوتي؟ سهار راولي 5 بجې راغلي. نو په خیر سره دلته سفر مو را تېر شو؟ د خوب به درته لږه مسله راغلې؟ نو دلته کوم څوک شته؟ انډیوال شته. انډیوال شته راځي به در پسې؟ ملګرو وړه مې ما د خپل وس مطابق دې مسافرو سره منډه تړه، چاله د هوټل خبره، چاله د ډېرې خبره او چاله چې کوم دی د موبایل کانټیکټ ټول د هغوی ملګرو سره. ډېره مهرباني به وي تاسو چې کوم دی خپلو ملګرو له د موبایل نمبر یې ورکړي دي چې دلته کې راځي نو هغوی پلیز د هغوی دا نمبر یې اوچتوي او هغوی سره چې دی کومک وکړئ، هغوی سره ملګرتیا وکړئ او هغوی بیا ورله هسې نمبر یې مه ورکوي په دروغه باندې چې یاره دا زما نمبر دی او ته راشه او هېڅ خبره نشته. نو ډېر خلک نمبر یې نه اوچتوي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني چې د دې مسافرو دا نمبر یې اوچتوي. ډېره مننه. السلام علیکم. څنګه چلې ته خو پټېږي؟ دا زموږ ورور دی دا پټ شو. ښه السلام علیکم حاجي صاحب څنګه تاسو دلته کې یئ؟ دلته یئ؟ دا ماسک لږ لرې کړه چې دا خلک دې وویني.
دالي سه په یوې کې نو چا پسې راغلی څوک به بوزي کنه ټیکسي ښه نو ملاو شه در سره ښه صحیح ده بس الله دې قدر وکړه چې دغه شانتې د مسافرو چې د ملګرتیا کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم څنګه یې روزګار ټیک ټاک طبیعت کې خیر د کوم ځای د خیره د تیمرګري صحیح ده نو ته هم دغه کې راغلی دوه کسان دي نه کلی ناراضي باغ سره راغلي مننه ډېر زیات د خوشاله کړم دغه شانیانه خدمت بالکل د دې خدمت به مونږ کوو دغه خلک را روان دي ان شاء الله او ټول سره ملاتړ کوو ان شاء الله تعالی کې خیر ان شاء الله او چې څه زمونږ نه کېږي د یوې خلکو نه نو ټول به ورسره چې دی نه ملاتړ کوو دا زمونږ مسافرونه دي دی ډېر په تکلیف کې دي چې دی په خیر سره دلته کې ټایم تېر کړي یوې کې مسلې هم ډېرې خو خیر دا مسلې به ان شاء الله حل کوو ډېره مننه روزجانه علیکم امیر صاحب څنګه یې خیر دی امیر صاحب د کوم ځای د پېښور روانې سعودي ته ښه ته دوبۍ ته راغلې د دوبۍ مسافر یې صحیح نور خیریت دی ټیک ټاک خوشحاله څه پیغام ورکړې ملګرو له الله دې ښه ساته ډېره مننه السلام علیکم څنګه یې روته ته الله دې برابري کوم ځای ده سوات او دوبۍ ته راغلې که سعودي ته بس سعودي عرب ته به دلته څوک شته راځي در پسې که خیري ښه دا څه وایي نو هلته راله څه ټکټ میکټ کړی دی ټکټ ټوټل کړی دی که نه ښه نو موږ به څه خدمت کوو خدمت بس چې صحیح نو تابعدار صحیح ده د ویډیو په وساطت سره به ستا ملګري ته وویني دلته یوې کې ملګري شته ښه بس موږ به در سره ان شاء الله تعالی چې دی نو خپل دغه کوو ان شاء الله چې سره نه کېږي که مهرباني صحیح ان شاء الله سری نوم دی نوید ښه نوید صحیح شوه ته کوم ځای